یو سړی بل هیواد ته ولاړ. په لویو لارو کې به ودرېد، چغې به یې وهلې چې زه سیاسي یم، د خلکو ترمنځ هر ډول شخړې حلوم، زه سیاسي یم. پاچا خبر شو، خپل دربار ته یې وغوښت. پاچا وویل ته سایس یعنی آسونه روزي، زه یو ډېر سرکښ آس لرم، غواړم چې راته ویې روزي. سړي وویل جلالت مآب، زه سیاستوال یم نه سایس، د آسونو روزنه زما کار نه دی. پاچا وویل دا امر دی، ولاړ شه، زما پر آس ډېر پام کوه که نه وژنم دی. سړی وډار شو، سمه ده جلالت مآب. پاچا امر وکړ چې سړي ته په غرمنۍ او ماښامنۍ کې وریجې او دال حواله کړئ. سړي د پاچا د آس پر روزنه پیل وکړ. څو ورځې لا نه وې تېرې چې وتښتېد. له پلټنې وروسته د پاچا عسکرو پیدا کړ او دربار ته یې راوست. پاچا وویل ولې وتښتېدې؟ آیا زما په آس کې کوم عیب و چې تاسې له روزنې لاس واخیست او وتښتېدئ؟ سړي وویل د آس عیب به درته ووایم، خو شرط مې دا دی چې د سر امان غواړم. پاچا وایه شرط مو منم، د آس عیب څه دی؟ سړي وویل آس مو اصیل دی، خو د خپلې مور شیدې نه دي رودلي. د سړي خبرې پاچا سخت غوسه کړ، پر درواغو یې تورن کړ، زندان ته یې ولېږه. بیا یې پخوانی سایس وروغوښت. زما آس ته مو د څه شي شیدې ورکړي دي؟ رښتیا ووایه که نه سر مو در غوسوم. پخوانی سایس وویل کله چې ستا آس وزېږېده مور یې مړه شوه. ما نو هغه وخت یوازې د هغې غوا شیدې وموندلې چې زموږ د دربار په غوجله کې وه. له تاسې وډار شوم، خبره مې در څخه پټه کړه. پاچا امر وکړ چې سړی له زندان څخه راولئ. ترې ویې پوښتل څرنګه پوه شو چې زما آس اصیل نه دی؟ سړي وویل آس واښه او خواړه نه لټوي، بلکې ورته راوړل کېږي او خپل سر یې پورته نیولی وي. ستاسې آس کټ مټ لکه غوا واښه او خواړه به یې لټول او سر به یې تل ټیټ و. پاچا د سړي له ځیرکتیا اغېزمن شو. امر یې وکړ چې له دې وروسته زما د میرمن یا ملکې سلاکار شوې. سړي انکار وکړ، خو پاچا ورته د مرګ ګواښ وکړ. د پاچا امر او سپارښتنه یې ومنله. پاچا په غرمنۍ او ماښامنۍ د 2 چرګانو امر ورته وکړ. سړي د پاچا له میرمنې سره 2 ورځې کار وکړ، خو وتښتېد. د پاچا عسکرو بیا ونیو او دربار ته یې راوست. پاچا وویل زما په میرمن یا ملکه کې مو څه ولیدل چې بیا وتښتېدئ؟ سړي وویل د سر د امان په شرط مو خبروم. پاچا شرط مو منل شوی دی. سړي وویل میرمن مو ملکه ده، خو تاسې چې وایئ د پاچا لور نه ده. پاچا سخت په غوسه شو. سړی زندان ته ولېږه او سمدلاسه د خپل خسر کور ته چې په بل هیواد کې وخوځېده. کله چې خواښې یوازې شوه، توره یې راوویسته او پر ستوني یې ورته کېښوده. ورته یې وویل رښتیا به راته وایې چې ستاسې د لور نسب او اصل څه دی؟ خواښې ورته وویل دا زموږ له نسب او اصل څخه نه دی. زما 2 کلنه لور وه، ناروغه شوه او مړه شوه. ما دې له پلار سره ژمنه کړې وه چې کله ستره شي تاسې ته به واده کوو. کله چې مړه شوه ما د ګوجر قبیلې یوه نجلۍ را پیدا او دلته مې د خپلې لور په څیر وروزله. بیا مې تاسې ته در واده کړه. پاچا بیرته خپلې پاچاهۍ ته راستون شو. سړی له زندان راویست. ویې پوښت زما د میرمن اصل او نسب مو څرنګه وپېژند؟ سړي ورته وویل دا اصل ګوجره ده. دوی چې خبرې کوي سترګک ډېر وهي. میرمن مو د خبرو پر مهال ډېر سترګک وهي. پاچا له سړي زخت زیات اغېزمن شو. پرېکړه یې وکړه چې د خپلې مور د خادم په توګه یې وټاکي. سړي انکار وکړ، خو پاچا ورته د مرګ ګواښ وکړ. هغه اړ شو چې د پاچا خبره یې ومنله او امر یې وکړ چې هره ورځ ورته 2 پسونه په غرمنۍ او ماښامنۍ کې ورکړي. 2 ورځې وروسته سړی بیا وتښتېد، خو دا ځل هم عسکرو ونیو. پاچا وویل زما په مور کې مو بیا څه ولیدل؟ سړي وویل د سر امان غواړم. پاچا وویل شرط مو قبول دی، وایه. سړي وویل تاسې د خپل پلار یا پاچا زوی نه یاست. پاچا سخت په غوسه شو. سړی زندان ته ولېږه او سیده خپلې مور ته ولاړ. آیا زه د پاچا زوی نه یم؟ مور یې ډېره هڅه وکړه چې ځواب ورنه کړي، خو زوی یې ډېر ټینګار وکړ او اړ شوه چې ځواب ورکړي. زما میړه پاچا شنډ و، خو هر کال به یې له یوې نجلۍ سره واده کاوه. له 9 میاشتو وروسته به یې چې بچی ونه زېږاوه، نجلۍ به یې حلاله کړه. نوبت ما ته راورسېده. ما د خپل مرګ له ډاره د دربار له اشپز سره شپه تېره کړه او خدای پاک ته هسې راکړی. پاچا دربار ته راغی او سړی یې راوغوښت. چیغه یې کړه الله دې غرق کړه، تباه شي، دا خطرناک راز مو څرنګه کشف کړ؟ سړي ورته وویل
پاچاهان خلکو ته خواړه نه ډالۍ کوي. ستاسې ټولې ډالۍ چې ماته مو په دومره وخت کې راکړي دي خواړه وو. اشپزان خلکو ته خواړه په ډالیو کې ورکوي، نه پاچاهان.